په خیبر کې د پښتنو قومي لوی جرګې ته د افغان چارواکو او جنرال مبین شدید غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ډاکټر فضل محمود فضلي د پښتون قومي عدالت جرګې په اړه لیکلي دا جرګه نور لکه د پخوا په څیر د عربو شیخانو، پنجابي جنرالانو او امریکایانو په وړاندیز د جهاد او افغان وژنې لپاره نه ده. دا د تاریخ هغه شیبه ده چې پښتون په خپل نوښت او مالکیت د سولې لپاره پراخیږي. نوموړي ډېره کړې دا جرګه د جګړو، وینو بهېدو او د پردیو د سازشونو د پای ټکی دی. دا د افغانانو د برخلیک او د تېرې پیړۍ د تاریخ یو ستر انقلاب دی. د دې سپېڅلي انقلاب بریا مو بختوره شه. محمد حلیم پیدایي لیکلي خیبر جرګه چې د پښتنو د یووالي او د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې په طبیعي ډول د وګړو بېلابېلې تمې راپارېدلې دي. ځینې افغانان له دې جرګې څخه د ډیورند د کرښې د ختمولو، ځینې له افغانستان سره د خیبر پښتونخوا د یو ځای کېدو او ځینې یې د یو خپلواک پښتونستان هیواد د جوړولو تمې لري. دا ډول لوړې هیلې کېدای شي د جرګې له اصلي اوږدمهاله موخو څخه وي، خو دا د جرګې لنډمهالې موخې نه دي او شونې نه ده چې په یوه غونډه کې هوارې شي. په پاکستان کې پخوانی استازي عاطف مشل ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ وکړای شول چې له پیړۍ وروسته په پښتون توکم کې د حق غوښتنې او ازادۍ احساس بیا راژوندی کړي. نوموړي ډېره کړې بری د پښتنو دی. مشل وایي پښتانه یوازې خپل حق نه غواړي بلکې د ترلاسولو لپاره یې مبارزه کوي. جنرال مبین د قامي لوی جرګې په اړه لیکلي چې د کرغېړنې کرښې ختمولو ته د ګوتو په شمیر او ورځې پاتې دي. مبین لیکلي چې د پښتنو پر سینه تیر شوی تار به له منځه ځي او ویشل شوي توکمونه او ټبرونه به یو بل ته د مینې غېږه ورکوي. نوموړی ډېروي نه به ویزه وي، نه پاسپورټ، نه به کرښه وي، نه کنډه. دا په داسې محل کې ده چې تر اوسه د اسلامي امارت هیڅ چارواکي د توکمیزې جرګې په اړه کومه څرګندونه نه ده کړې او نه د اسلامي امارت کوم چارواکي له دغې جرګې څخه ملاتړ کړی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.